مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ انعام آیت نمبر 15 پیج نمبر 138. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آیات کا آغا چوے ابراہیم علیہ السلام پلار پل آزر تا. تورات او انجیل کې د نوم راغله تاروخ. ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم راغله تاروخ. دلته راغله د آزر. اختلاف نشته. ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې یو خپل نومو بلې نک نیمو بلې نک نیمو او دا د ابراهیم علیه السلام پلار د بت فروشو او بت پرستو بت فروشو او بت پرستو او مونږ ذکر کړو چې تحقیق نه دا خبره ثابته ده چې په 2100 قبل مسیح کې 2100 قبل مسیح کې د موجوده عراق انتہائی ترقی یافتہ خار داغی نمو اور سشے اور تقریباً 15 لکھ آبادی و آغا زمانہ کی دلوی خار 500,000 آبادی آغا دور کی دنن سلور نیم زرکال اوڑان دے بخیر آبادی و دغه وخت په دغه علاقه باندې حکومتو د ارنمو خاندان ارنمو دغه سلطنت دوی قائم کړو په 2300 قبل مسیح کې. د دې حدود مشرق کې تر سوس پورې او مغرب کې تر لبنان پورې خوارو د لوی سلطنت. معاشره دغه زمانه طبقاتی و څنګه و مساوات نو پکې طبقاتی و. خلق دریو انواعو کې تقسیمو. یو پریویلیج کلاس پریویلیجډ کلاس دیتے عمیلو وی صحیح وی عمیلو دیکھیں جاگیردارو سرمایہ صنعتکارو نہ صرف دا سے مالدار خلقو بلکہ دیتا په فوجداری او دیوانی دواړو قسمو قوانینو کې څه ایگزمپشنز هم ملاو، یعنی په کریمینل لا کې او سیول لا کې دواړو کې د دې څه پریویلیجز وو چې مثلا چاله یو دوغه حمات کړ نو د خلاف سوټ نشي کولای ځکه دا لوړ طبقه ده. نو دا غوډي کې چې په کریمینل او سیول لا کې دیتا څه امیونټیز
سو ورته قانون کې ورته امیونټیز وایي. دویمه طبقه هغه ته مشکین وي، دې کې دوه قسمه خلک شاملو، یو بزګران او بل کاریګران. یو بزګر بل کاریګر. کاریګر پیژنئ؟ لکه ترکان، مونږ ترکان وایو، د لرګي کار کوي یا هنګر، دا ټول څه دي؟ کاریګر خلک. درېیمه طبقه د غلامانو وه، د هغې نوم و اردو. د ابراهیم علیه السلام خاندانی تعلق د ړومبنۍ طبقې سره و، یعنې دی پریویلیج کلاس کې و. دی څه کې و؟ پریویلیج کلاس کې و. پیغمبر همیشه خدای چې رالېږلی پریویلیج کلاس کې رالېږلی دی. د دې لپاره څوک دا ګوته اوچته نه کړي چې دا د پیغمبرۍ دعوت یې لپاره کړی دی چې څه پریویلیجز ورته میلاو شي. نه، هغه الریډي پریویلیج کلاس کې دی. څنګه؟ هغه الریډي پریویلیج کلاس کې دی، خو پته ولګېده چې د ده ایجنډا څه بله ده، یعنې د خدای طرف نه ورته څه حکم شوی دی هغه رسوي. د دې خلکو مختلف خدایانو د هر یو ښار یو خاص خدای و. د اور په کتاب کې د 5,000 خدایانو تذکره ده. د اور متعلق چې کوم کتاب لیکل شوی دی د 5,000 خدایانو تذکره ده پکې. ها 15 لکه دی او 15 خدایان. د شهر محافظ خدای، د شهر محافظ خدای، هغه ته خپل لغت کې ننار وي. صحیح وي؟ ننار. او ننار معنا مون. څه شي؟ سپوږمۍ. یو بل خار لرسا، داغه محافظ خدای شماس. څه شي؟ شماس. انور. څه شي؟ انور. اور دې دواړو لاندې مختلف ستوري د مختلفو کارونو خدایانو، مختلف ستوري د مختلفو کارونو یا د مختلفو خلقو خدایانو. د ننار خدای کوم عبادت خانه چې و، یعنی کوم ځای چې د ننار عبادت پکې ده، پای کې څه ښځې وقف وي، ریلیجیس پراسټیټیوټس، د دین په نامه باندې وقف د بدعملۍ لپاره. حکمران دا د ننار تابع و. د کوم خدای تابع و؟ د ننار. او صرف تابع نه بلکې د هغې شیډو د ننار شیډو. د دې وجه خلکو به حکمران ته هم خدای وي. د ابراهیم علیه السلام زمانه کې د حکمران نومو نمروز، خلک نمرود وایي، دا زال سره دی. څه سره؟ نمروز. ابن سرخا. ابراهیم علیہ السلام چې کله دغه علاقې نه هجرت وکړ، نو یو قوم عیلامی
هغه دا خار ټول تباہ کړ. په 1910 قبل مسیح کې د دغه علاقې نه د مدونو قوانینو یو لوحه په لاس راغلی ده، په تیږه باندې قوانین دي نوشته، او د هغې قوانینو تدوینونکی دی یو مشهور قانون ساز حمورابي. څه شی حمورابي؟ دا موجوده دنیا کې ټول دنیا د قوانینو بانی چې ګڼل شي حمورابي ګڼل شي. د حمورابي قوانینو باندې چې نظر واچي او داغه زمانہ وګوري، نلس قبل مسیح نو دا زمانہ بالکل د ابراہیم علیہ السلام زمانہ معلومیږي. نو غالب ګمان دا دی چې د حمورابي دا استفاده د نبوت نه کړې وه، داسې نه کړې وه، د نبي د تعلیماتو نه کړې وه. دا کتبه په 1902 کې ملاو شوې دغه علاقې نه، 1902 کې 1910 قبل مسیح کې خو حمورابي تیر شوی دی، 1902 عیسوي کې یعنی آلموست 400 کاله بعد، سوره بعد 400 کاله بعد دا کتبه ملاو شوې ده. ځکه 1900 او 1900 دا سوره شو یعنی 3800 او 12 یعنی 3812 کاله بعد. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا كَاغَچُ إِبْرَاهِيم علیہ السلام لے بے پلار پلا ذرتا تتخذ اصنام الآلهة پیدا مکو اتتخذ اصنام الآیاتن سے اصنام البتان آلیتن پخدایانو انی اراکا تاکک ذبنلتا وقومکا او قوم ستا فی ضلال مبین پوازے گمراہی کی. نو دا ابراہیم علیہ السلام مقابلہ و نظریاتی مختلف کسانو سرا. نمبر اول لار سرا تفسیر دے سورہ مریم کے، نمبر دویم حکمران سرا تفصیل دے سورہ بقرہ کے، اور نمبر دریم قوم سرا تفصیل دے سورت کی. تفصیل سورہ مریم چپلا سر خبر کولا آیت نمبر 1 والا، آیت نمبر 50 بولے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کے کتاب کے واقعے دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا. پیج یو سلویخ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان تاکہ سر دے او صدیقا رشتنے نبی پیغمبر اس قال علیہ بے یا کہا چوید پلار پلتا یا بتے او زما پلارا لمتابدو ولتا عبادت کے ما داغ بطانو لا یسمعو چوری دل نکی ولا یبصرو لدل نکی ولا یغنی عنک شیعا دفن شکولے تاسن لگغندی یا بتے او پلار زما انی قد جاءنی تاکہ سر ما تراغل دے بین العلم پوہا، علم مانا پوہا، ما دمران دادا لم یاتکا چتا تندا سلا فتبینی نما اتباؤ کا دک سراطا سبیا چلتا گائے کملار برابر تایا بتیو زما پلارا لا تعبد الشیطان
عبادت د شیطان وکو ان الشیطان کان للرحمن عصیا تاکي سره شیطان د رحمان د پاره نا فرمانا یا بته پلار زما انی اخافو تاکي سره زیرګم اي مسکا چې وبرسیږي تا یصيبک عذاب من الرحمن عذاب الرحمن جانبنا فتكون للشیطان ولیا شیبت شیطان دوست قال لاروی اراغبن آیا مختاون کیتو عن آلیت دخدایان زمان و ابراہیم لئن لم تنتهی کتمن نشوی لارجمن لکا نزبتا پکانو سنگسار کم واجرنی ملیا ات پریک دمالا دا اگدے زمانے دا پارا یعنی زتا نوی دل غوارم اگدے زمانے دا پارا مانا زتا مخلا کتل غوارم ابراہیم علیہ السلام وی سلام علیکا سلامتی آدی تابانے زما پلارے غزق دا سر ریٹالیشن تا سرشن بولے ساستغفر لک ربی زب بخشن غوارم تا دا پارا پروردگار پلنا پقید دا ایمان چی خدای زما دے پلار تا بخنو کی مانا ایمان ولور کی انہو کان بی حفیہ تاکی فرد پروردگار زما ما بانے دیر میرا بانا و آتذرکم یہ تما دا کورو باسے زخو صرف ستا کور نپردے بلکہ دا نظریہ پریدم سوچنے پریدم دا نظریہ نظان لرے باسو وَآتَذِرْكُمْ زیو جانب تکے گم دتا سنا وَمَاو داغ بطاننا تدعون من دون اللہ چی تاسو ورطا آوازونا کوئے بغیر دا اللہ دفع دا مشکلاتو دا پارا وَأَدْعُو رَبِّ زکال ورکم یواز پروردگار پلتا غصا ممکن دا اللہ اکونا چی نبیمزو بدعائے رب شتیا پدعا دا رب زمابانی بدبختا فلما تظلموا کلچ دے علق تشد دوینا وما یعبدون من دون اللہ آغبتاننا چی دے عبادت کو بغیر دا اللہ نا وحبنا لہو اسحاقا نمونگا گفت کدتا اسحاق زویے ویعقوب او یعقوب نسے وکلن جعلنا نبیا ادا کول گردولمون پیغمبران ووحبنا لهم من رحمتنا اور کریمون دے طولو تا رحمت اخبر یعنی نبوت وجعلنا لهم لسان صدق غلیا امون گردولے دوی دے پارا یو رشتون ذکر او دیر غالی ذکر نو رشتون ذکر اور دیر عالی ذکر چی منگے اسم ناماخل منگو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نو خدای وی دا ذکر مولا دیر عالی اور خیستہ ذکر قیامت پر گندے پر خدا نو دلتا ابراہیم علیہ السلام کیا سرا مقابلہ کول نظریاتی لار سرا سورہ بقرہ آیت نمبر 258 ہاں سلو سلوے علم تر الذی آیاتنی خبر تانبی قتلی یعنی تنی خبر الذی دارکسنا دا نمروز ابن سرخا دے حکمران حاج ابراہیم آج دا آرگومنٹس کول ابراہیم سرا پر رب ددکے ابراہیم علیہ السلام والا دعوت ورکو رب طرف تا نو دو ورسر ریزننگ شروع کو بحث ورسر شروع کو پر رب کے سکے دا رب پر ذات کی ورسر بات شروع کو ان آتا اللہ الملک اس اللہ تعالیٰ وی دا دمر لوی خبر کی آرگومنٹس اور ریزننگ کول دا دولے کول ان آتا اللہ الملک باعث پیداو چی خدای والا بادشاہی ورکرے وا نو بادشاہ تا زان خدای خکاری بادشاہ تا زان خدای خکاری وڑو کے سڑے دمر لوی خبریں نہ گئی چی لگ ورطا دا محصول ازوس لوی سڑے نو بیا خبری غٹے غٹے کری کسنگا سے پلا خان نہ کئی بیا منگو خبری اسمان شلئی منگو رضا خبری اسمان شلئی ہاں اذ قال ابراہیم وقت ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی چی رب زما آغا اللہ دے یحیی چی جوند ورکی ویمیت امرول کی ابراہیم علیہ السلام نے تپو سکو ویداتا چی کم در رب ذکر کے دا سو کی ابراہیم علیہ السلام ورتے زما رب آغا دے چی دے جوند ورکی
او دې مړول کوي. ناغه دوه قیدیان راوغوستل چې هغه باندې آرډر د ایکزیکیوشن شو ډیګري په شو چې څو کوي ایکزیکیوټ کوي. صحیح. نو یو ریلیز کو رحم درخواست ولا منظور کو مرسی اپلیکیشن څه شي اخري کې بادشاہ ته دیو اپلیکیشن پس کول قوانینو کې څه شي مرسی اپلیکیشن نمبر چې اپلیکیشن ولا منظور کو نو دا هغه اکوټر شو دی مې او چرته ځوان دی کنه. نو ابراهيم عليه السلام ته ویل چې د رب دغه ډیفینیشن دی چې مرګ ورکړي او ژوند ورکړي نو دا خو زوم کول شي نو بیا ماته ولې رب نه وای ازه به وقوف سره. صحیح. زمون شیخ صاحب ابراهيم عليه السلام ته پته ولګي سره خالص ته خرج دی خو لکای دیشتا. صحیح. چې اوس دا کوم ایکزیکیوشن تاو کو دا تام مړکړل نه دا قتل وکړه. مړول او قتلول د دوړو کې فرق دی. مړول دا څه فزیکل سبب نه غواړي خدای طرف نه بس د خدای یو ډیسیژن دی. صحیح. صحیح. د خدای تعالی یو ډیسیژن دی. صحیح. بس نفس ته وخی سم دم ناستی وای هاټه فیل. صحیح. ادا قتلول دي یعنی یو آله باندې سره پغاړه کې خنق لیکو. صحیح. نمبر اول. نمبر دویم یو ډډ ژوند تر اوستل دا ژوند دې کول دي دا تا چې کوم سړی کوټلو کو دا ژوند دې پر خودل دي. د دوړو کې فرق دی. خو ابراهيم عليه السلام په ځای دی چې په دې بحث کې ورسره نخته هغه وي دا خو د خر دی په دې بحث نه پوهیږي. د دومره یعنی باریک ذهن نه دی. نو ابراهيم عليه السلام چې راشه د دینه سبلي واضح خبره ته ورشه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. د ورته ابراهيم عليه السلام ورته وی الله تعالی غده چې راخي جین ور د مشرق ما فاتبع من المغرب. کستام دا ور چې ته خدای نو تیر اوخه جو د مغرب نه تیر اوخه جو د مغرب نه اوس دا خو نیک پنیغه چیلنج. فبوئت الذی کفر حیرت زدا ہے بد زدا او د شدد شا کس کافر شو یعنی نمروز هغه جواب ورنه شو. یعنی ابراهيم عليه السلام دومره فوري ته دا ډیماند وکړ چې هغه جواب ته په دغه څه حق بک ناست. او صلی الله تعالی وایي چې هغه درغجن دایم ویل شو چې نه دا څه څنګه پلګي دا روزانه د نور خاتنه زرا کې جوړ تخپل رب ته وایي چې مغرب دی راوځي. نو بیا ور سره چا دشتنی کول چا ور سره دا صفه کولای اته دروغ وای خبره ده کې الله تعالی بس ما هي بدل کړ چې هغه جواب ورته جوړ شي. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی ہدایت نو کوي قوم ظالمانو ته لار وطن برابرې چې جواب په موقع باندې جواب ورکړي. چې جواب په موقع باندې جواب نو الله تعالی وایي دې ما بند کړ دې جواب ورکول نه کیږي دروغ ویل شو. نو بیا ابراهيم عليه السلام دریم دلیل پیش کړ. صحیح. نو ما خپل پیغمبر هیلپ کو چې دته مزید دلایل ضرورت را نشي. نو دې ابراهيم عليه السلام چې سره مقابله وکړه حکمران سره اوس واپس لاړ شو خپل سبق. وكذلك نري ابراهيم او دغرنګ من خود ابراهيم عليه السلام ملکوت السماوات عظیم بادشاہی د اسمانونو زمکه چې دا ټول د خدای بادشاہی ده. دا انور د چا کنټرول کړي خلکو ته خدای جوړ کړی دی خدا زمون کنټرول کې دی. دا سپوږمۍ د چا کنټرول کې ده خلکو ته خدای جوړ کړی دی خدا زمون کنټرول کې دي. دا سیارګان او ستارګان د چا کنټرول کې دي د الله تعالی. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات هم دغرنګون خود ابراهيم عليه السلام ته لوی حکمرانی او بادشاہی د اسمانونو زمکه سره پاره. وليكون من الموقنين چې دیشي د پوخ یقین کوونکو نه. نو د مؤمنو په ایمان کې او په یقین کې فرق دی. دا ولیکو ایمان کې او یقین کې فرق دی. ایمان راضی په انون سیز باندې او یقین راضی په نون سیز باندې. ایمان راضی په څه باندې په انون سیز باندې او یقین راضی په نون سیز باندې. او زمونږ په جنت او دوزخ باندې ایمان دی نو مونږ لیدل نه زمون کې ایمان دی زمون کې سره په غیر مو ایمان دی. دې وجه الله تعالی ذکر کوي الذين يؤمنون بالغيب چې مؤمنان او متقین هغه چې ایمان ساتي په غیب باندې. کوم غیب بس خدای ویلی دا یو شی دی مونږ زمونږ ایمان. پیغمبر ویلی دا یو شی دی مونږ زمونږ چرخانی نه کوو بحث نه کوو ارګومنټ نه کوو ریزنینګ نه کوو بس خدای ویلی زمونږ ایمان دی پیغمبر ویلی
زمونږ ایمان دی. او که یو سړی وایي چې نه زه به الپې د عقیده ساتم چې لومبی پې پوه شم، چې لومبی پې پوه شم، نو چې دی پوه شي عقیده پې دا ایمان نه دی، دا یقین دی. دا څه دی؟ دا یقین دی. فلما جلنا کله چې تور شوا غلې د باندې الليل شپه، یعنی چې شپې تیاره خوره شوه. رعا کوكبن ابراهیم علیہ السلام ولید کوكبن یو ستوری، او دا هغه ستوری چې دی عبادت کو، دا هغه ستوری چې دی به عبادت کو. قال هذا ربي، ابراهیم علیہ السلام وی هذا ربي، دا زمان رب دی. او د پیغمبر لپاره دا خبره کول چې دا زمان رب دی دا مناسب نه ده. مخلوق ته رب ویل دا مناسب نه ده. نو دې کې درې تعویل دي، دې کې څه دي؟ درې تعویل دي. قال هذا ربي، دلته یو هیډن ورډ دی، سپوز، فرض کړه چې دا زما رب دی، یعنی فرض کړه چې دا زما رب دی، ځکه یو ورته رب وي. ابراهیم علیه السلام دې سره خبره فار ټایم بینګ ومنله چې لږ یو څو قدم ورسره واخلې، دې په خپل خبره کې په خپل لا جواب شي، په خپل خبره کې په خپل لا جواب شي. لکه یو سړی چې عادت تانه تیخ ته کوي څه کوي، منډه وایي منډه، نو تا ورسره هم په څنګ کې منډه شروع کړه، څنګ کې ورسره منډه شروع کړه، چې بالکل څنګ په څنګ شو ورسره، او موقع ته ملاو شو، نو په دې ورته کې خودا او پر مخ دې ورغورځو. صحیح شو؟ حالانکه غل دی، غلا کړی دا، او د غلا منډه وایي. اوس ته هم هغه سره منډه وایي، ته خو غلا کې ورسره شریک نه یې. صحیح، خو په منډه کې ورسره شریک شوې، په دو کې ورسره شریک شوې، خو ستا د دو الټیمیټ ریزلټ څه دی؟ چې ته خفه کېدم. ابراهیم علیه السلام ورسره دا تک شروع کو، ای سپوز دا زما رب دی، ای خوشاله شي هم مني. خبره دین کې رااله دا یو دویمه. قال هذا ربي، ابراهیم علیه السلام وی دا زما رب دی، او ورسره روغون دی وی ستاسو په ګمان، دا زما رب دی ستاسو په خیال کې، دا زما رب دی ستاسو په خیال کې. او دریم قال هذا ربي، ابراهیم علیہ السلام وی دا زما رب دے. سوالیہ انداز دے، لیکن انداز سوالیہ دا زما رب دے. فلما افلا کلچ دا ستور ډوب شو پټ شو. ابراهیم علیہ السلام وی چې خدای ته ضرورت خو د سړي 40 غنټې وي، نو دې اوس نشته، اوس بس کو. صحیح، ځکه چې ستوره به کله ډوب شو نو بس بندګي به ختم شوه. فلما افلا کله چې دې ډسپیر شو، قال او ابراهیم علیہ السلام لا احب العافلین، زنقهم العافلین، ډسپیر کی دون کی خدایان، دا څه خدای مې خوښ نه دی چې هغه تر اوسه وو، اوس چې ته پته لګي څه شو. دا علامه یو شعر دی، دا سخلق نجومیان چې وي ورته، څه ورته نجومیان، نجوم هغه وایي د ستورو خبر ورکوي، ستا ستوري دا چل دی، او د فلاني ستوري تا سره رانږدې کېدونکی دی. دا شرک دی که نه؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بس د ستورو 3 فائدې نون فائدې دي، د دې نه علاوه که څلورم وایي ایمان به ضایع کېږي، که څلورم وایي ایمان به ضایع کېږي. نمبر اول دا لایټ دی، نمبر اول دا لایټ ته رڼا ورکوي. نمبر دویم دا شیطان د پاره مثلز دي، شیطان د پاره وجعلناها رجوما للشیاطین. او نمبر دریم وعلامات، دا نشانی د سفر ډایرکشن په معلومیږي د شپې، سمې معلومي کمپس څخه کله نو سفر والا با ډایرکشن څه معلوم، پستوره معلوم. په دې لوی صحراونو کې خلکو سفر کو پستوره به ډایرکشن معلومو، ټایم به پستوره معلومو. زمانه کو اپ غلای مړای نه پوهیږي، په دې ساعت مات باندې نه پوهیږي. صحیح، بلکې مونږ چې دا ساعتونه به استعمالولو مونږ به ټایم داس شو نه، هغه به تاسو له خرزه باندې خلک وخت اسمان کې ګوري، تاسو لاس کې ګورئ. خلک وخت کوم ځای ګوري؟ اسمان کې ګوري. دا هغه یو ایکسپیرینس و. اسمان ډک د ستورو 2 بجې 3 بجې دا ستوري څنګه ځي؟ دا د ایکسپیرینس دی. مونږ خدام نه پېژنو، سارو څه کو نشه، د دې وجه کاغذ کې ګورو. څه کې ګورو؟
کاغذ کې ګور یو خو دې و چې ایکسپیرینس نشته زه مدا چې ټول سپرو خانه ټول لاس انده سره په بره باندې کې نو څه صار دی غلطه ها یا اسماء کې رڼا ده ها انا دا خو څه ته په عبد الباری چې دې په نو کباب کیو ها هم کوی اوس په دغه راوړل کیسه دې شي ها د سره تم د اوس په موږ ته وای نه که څنګه ته بلغانه ها خو شیخ خو لګیاو په خپل پینټونه کول هغه ټوله کچ شي ما کور کې پینټ کو نو ماشومان نو کور سره بام کو نو دا ګوتې ټوله کچ شي پوسټک ته شي په برش باندې مې کو مال هغه بل رولر راځي اج جاړو نه هغه باندې ا پاکستاني سم کو دا خو ساينس څخه راځي موږ خو صحیح به هاتيان کړ بس ګران یو فلما جن عليه الليل راى كوكبا نعلموي علامہ اقبال مرحوم کہ ستارہ کیا میری قسمت کی خبر دے گا جس طور بزماد قسمت مالا سے خبر رکھی وہ خود بھی حرکت افلاک میں ہے خوار و زبون آخو پخپل مدار کے غریب دبل چاپا کنٹرول کے روان دے آخو پخپل کنٹرول کے نہ دے سو کی چلے اللہ تعالیٰ چلے تو پخپل پتہ نہیں دے سکو نہ مالا تو قسمت خبر سے رکھی فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي دوے آیا تا زما رب دے فلما فلا کل چستور ڈبش قال دوے لا احب الآفلین زنقكم الآفلین ڈسپیر کی دن کی خدایان فلما رأى القمر بازغا کل چ دول دس پوش میں بازغا راختن کے قالاوے هذا ربی آیا دا زما خدای دې نو ګوره پستوري کې خوغی لا جواب کړ ورته یې به خدای اوس نشته اوس پس کو نه ورته اوس چټي شو اوس یې شو اوس خلاص شو بس عبادتم خلاص شو ضرورتم خلاص شو نه زما خو اوس لږ ضرورتونه دي نو دې واکه خدای شته نه چرته به چا د دروازه وو پته لګید نه یې لا جواب کړ اوس هغه سپوږمۍ والا تراغه چې چاو بندگی کوله ده شه سپوږمۍ فلما رأى القمر بازغا کل چویل دا سپوږمۍ راختون کې قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام وی آیا دا زما رب دے فلما فلا کل سپوږمۍ ډوبشوا قال دو ویل لم يهدني ربي کما ته ہدایت رانه کی رب زما لا كونن من القوم الضالين نشمبز د گمراه قوم که خدای را ته ہدایتونه کی نو زبا که خدای می ہدایت نه کړي نو زبا سوم زبا گمراہ شویم فلما رأى الشمس بازغة کل چولد نور راختن کے قال نویوی هذا ربی آیا دا زما رب دے نور والا تراغے سپوږمۍ والے ہم لا جواب دے سپوږمۍ والے ہم لا جواب کرتے ہیں سپوږمۍ رو کچھ روز پسکو قال هذا ربی دا رب زما دے هذا اکبر ادا لوئی دے دستا تو پنیزم دے لوئی قوت مالک دے فلما افلت کله چې هغه ډسپیر شو اما خام شو نو ابراهيم عليه السلام اوس پس کو نه یو اوس موږ ته پته نشته سبق اوس خو موږ ته پته نشته سبق قال يا قوم اني بريء ودو قوم زما زلا تعلق ما مما دعا خدایاننا تشركون چتا سو شریکان گئی اللہ تعالی سره اني وجهت ما على ولد غرزول میں دے وجيا مقبل الذي اغا الله فطر السماوات چاغ پیدا کرے اسماننا والارض مکا حنیفا معنی خالصا مخلصا خالص مخلص حنیف معنی خالص مخلص یعنی دین خالص او ذو مخلص وما انا من المشرکین او نی مذر مشرکاننا وحاجه قوم
ریزننگ او آرگومنٹ سکل دسر قوم دد قالن دوی اتخاجونی فی اللہ آیا تاسو ریزننگ کوئی ما سرا فزاد دا اللہ کے وقد حدانی حالانکہ اللہ ما تا ہدایت را کرے دے ولا اخافو زنیریگم ما تشرکون ورتے ہوئے تاسو ما سرا دا خدای پر ذات کی ریزننگ کوئی آرگومنٹس کوئی حالانکہ دا خدای ما تا ہدایت را کرے اگئی ورتے خواہ نو ته زمونږ د خدای نه منې زمونږ د خدای نه منې نه هغه ورته وی نه بالکل بغیر د خدای نه بل خدای نه منه ای ورته ښه او به منې چې په سترګو دې ړوند کړي او به منې چې په غوږونو دې کوڼ کړي صحیح او به منې چې د شپې دې کټ نه راوغورځوي دا توهمات په خوا زمانې را روان دي مونږ د باباګانو متعلق دغه توهمات لرو که نه لرو صحیح زمونږ شیخ وی ما ته یو کس وی چې ملا صاحب ما ها ویته دا باباگان نه منه وینه باباگان منم خدای نه منم باباگان منم خود بابا ته خدای نشم ویلې زه بابا ته خدای نشم ویلې نه خدای شریک ګڼل شم بس مړ دی خدای سره معاملہ ده نور څه تعلق ده سره صحیح اولیاء او بزرګانو موږ احترام ورکو اولیاء بزرګانو موږ احترام ورکو اوس دا ورته نشم ویلې چې مال بزنس راکا مال جاب راکا مال واده وکا مال زوی راکا مال لور راکا زما سر درد کا زما غاخ خوږي اخ کا صحیح شو خبر وی خواہ ملا سے بے او بے منی چی دشپی دے کٹ نہ راو غردائی او بے منی چی دشپی دے کٹ نہ راو غردائی نیما ورتے کہ دشپی میں دے کٹ نہ غردائی یا دا سے زہریلا بابا کو بالکل نہ منم چی دے خیر کار نہ گئی دے شر کار گئی بیا کوئی بالکل نہ منم ہاں ناخذ الروس تطير يوناني يستطيروا في طعاماتي يعني نسوي الإيراد يعني نسوي ده ليه وفاسو بس نبات كي باب طعاماتي يستطيروا يعني غير كراشي كيجون كاو بس نزلوا لما غلط كراشي كوفاسو إذا أنت مقرب جور كده فلا مش نقبل أكون خلق مقرب بس ده من خارج أمريكي ولا هذا خارج ولا شيء إذا نكيس بس توازن الله يا رب بشميز يا رب بشميز يا رب هذا أمريكا ها نه ټول نو خو بابا شو هغه برزنیف چې افغانستان ته راغی او ټول زموږ افغانانو ته بيځه مې راوړ خو بابا څنګه ها دا ترکي زمانه کې وشو کده برزنیف دا ان ترکي برزنیف یو زمانه وکړه انا ترکي چې راغی نو ته په ټیو اعلان کې چې تاسو کوړ د څو خالد د دې څو ما داخل سره ما هغه د کوم مګر ادرس د بل د څو دی نو برزنیف خو چې بس راغی او بس خلکو وي مونږ وي شیرچا ډېر ډرامه چي دي وای مونږ وای دا سفارتخانه وکړو کنه د المان او د برتانیې او سویټزرلند او د یورپ او د امریکې صحیح چې بس نو افغانستان کې دین ته ډېر لوی خطر ده صحیح مونږ له پولیټیکل اسایلم او سیاسي پناه راغی نه خو زمونږ قدار سکانه هندوانم ټول په سفارتخانه ورغلیو نو هغه ته وی چې ولې څه مسله ده اسلام ته ډېر خطر ده خدای پاک تاسو وحاجه قومه ریزننگ او آرگومنٹ سو کدو سر قوم دد دورتوی تو حاجونی آیتاسو ما سر باس کوئی پی اللہ پا ذات دا اللہ کے پا قدرت دا اللہ کے پا توحید دا اللہ کے وقد حدانی حالانکہ دا اللہ ما تا ہدایت را کرے دے ناغی ورطوی خواہ نزدمون خدایان نمانی چلش پیلی کٹ نو خورد دورتوی سے بالکل نہیں رگم ستاس دو خدایانونا ولا اخافو زنیرگم ما دا آغا بطاننا تشرکون بی کہ تاسو شریک وی اللہ تعالی ذرا ہاں زی انسانم ما باندې بکله تکلیف راځي کله او بیماری راځي کله بسترګه خوږي کله می غوښ خوږي کله می سر خوږي خو دې سره تاسو د بوتانو سره تعلق نشته دی وجه رستوي چې الا ان یشاء رب شیئا مگر الله چې وغواړي زما پروردگار څه شی د خیر یا تکلیف نه او ماته ورسي وسع رب کل شیء علما فراخ دې انکلود د رب زما شی ته د علم په اعتبار افلا تتذکرون آیا تاسو فکر نه کوئ تذکر معنا تعقل نه استعماله اوس دغه خبر ورته کوي چې وکيفا خافو ز څنګه ويرګم
ما اشرکتم دا خدایانا چې تاسو شریکان کړی دي ولا حالانکه هغه بیوسه دي، حالانکه دا بوتان ټول بیوسه دي. ولا تخافون او تاسو نه یریږئ ما تشرکون ولا تخافون تاسو نه یریږئ انکم د دې خبر چې تاسو اشرکتم بالله شریک مو جوړ کړی الله تعالی سره ما هغه شیونه لم ينزل به چې نه د نازل کړی داغه پاس تاسو باندې سلطانن هیڅ دلیل نو تاسو ما د بیوسه خدایان نه یروي او په خپل د یو قادر خدای نه یریږئ چې داغه تاټي مو چیلنج کړی تاسو ما د سره یروي د بیوسه خدایانو نه چې بوتان دي نثینګ ایلس چې غیر استشي کوله او تاسو په خپل د خدای اطاعتي چیلنج کړی دا شریکان ور سره جوړ کړی دي تاسو دا قادر خدای نه یریږئ. فاعل الفریقین حق بالامن پس کم یو د دوارو ډلو نه زیات حقدار د امن دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الذین آمنوا الذین آمنوا آکسان چی ایمان راوړل دا اوس دې ته وایي ادخال الهی دا اولاد خدای ابراهیم علیه السلام بیان دی اولاد سره ابراهیم علیه السلام سپیچ دی دا په میس کې الله تعالی خپل خبر وکړه چې الذین آمنوا نو دا د کیسې په میس کې چې الله تعالی خپل خبره درنه کی سو خپل خبره نو دا اصل کې مقصد دی الله تعالی ذهن جوړوي د خلکو عقیده جوړوي د خلکو څه جوړوي عقیده جوړوي مووی روانه څه روانه مووی ډاکومنټری روانه چپلا خانه ډرامه روانه په ټي وي کې یا په تیاتر کې صحیح په دې مېز کې کمرشل راشي سره شي کمرشل راشي کمرشل والا لپاره څه اهم دی هغه په مووی څه کوي ای خو خلکو اټریکشن پیدا شوی دی ناغشه فل مارکیټینګ کوي غیر لپاره الله تعالی وایي قصه او قصه لا بنیادی خبره دار چې لازم تکوم الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ان دې خلط کړي ایمان خپل بظلم د ظلم سره یعنی معنا دا چې ایمان راوړل نبي حتی الوسه وایلیشن نه کوي حتی الوسه وایلیشن نه کوي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن دا کسان چې دوی لپاره پیس دې سکیورټی ده هیر and in the hereafter دلتا ہوں آخرت کیوں وهم معتدون و دو ہدایت یافت دی و تلک حجتنا حجت خو پا مانا دا دلیل رازی پا مانا دا ڈیبیٹ رازی پا مانا دا ریزن رازی پا مانا دا ایویڈنس رازی پا مانا دا آرگومنٹس رازی پا مانا دا آرگومنٹس رازی ندلتا پا مانا دا ڈیبیٹ تے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ادا طریقہ دے ڈیبیٹ وا دا بحث و دا مناظرے و زمونگا آتینام ورکڑے و دا طریقہ ابراہیم علیہ السلام تا ذکاری و سڑے بحث نشکولے بعد اوقات سڑی سرا علم ہم بھی صحیح خود بحث نشکولے وقت خاموش ابراہیم علیہ السلام دا سنو اللہ تعالی دے ما گفت کرو دا شیم ورتا گفت کرو وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَرْكَلُوا دا ابراہیم علیہ السلام تعالی قومِ ومقابلہ دا قوم دا دکی نرفع درجات منگا پورتا کو دا درجاتو پہ اعتبار من آغا سوک نشاو چیزا منگا خوخشی نو دے قو گورا چی چاہتا اللہ تعالی ایمان ورکڑا دے درجے دا انسانانا بلند دا دا ایمان نباد چی خدای چاہتا عمل ورکڑا دے درجه د نفس مومنان بلند ده چې بیا خدای چاته په دغه عمل والو کې علم ورکړی دی درجه د اغینه بلند ده بیا د علم سره چې حکمت ورکړی دی درجه د هغه صرف عالم نه بلند ده بیا د حکمت سره چې د ډیبیټ قوت ورکړی دی درجه د هغه عالم او د حکیم نه بلند ده دا درجات ان ربک حکیم علیم تاکہ سر رب تا حکمت والا علم والا دے ووهبنا له او مونگا گفت کل دیتا ہبا مانا گفت ہبا مانا شریعت اسلامی کی دریش ہوئی نکل غلط لکھئی یو توئی ہبا یو توئی صدقہ او یو توئی ہدیہ ہبا دا پا دو ارادو کی ہبا پر دو ارادوں کی یو اول پدے ارادہ چې دا چاہتا دے ہبا کرے دا چاہ خوشحال شي چاہتا دے ہبا کرے دا چاہ خوشحال شي او ثانیاً چې دے پاساس خدایم خوشحال شي چې دے پاساس خدایم خوشحال شي
صدقه هغه ورکوي خالص د دې لپاره چې بس الله خوشاله شي. چاته چې ورکړه هغه سره تعلق نشته، هغه نه خوشاله. څو خوشاله غواړي؟ الله. او دریم هدیه صرف دې لپاره چې زما رشتہ دار او زما دوست خوشاله شي. دا ګفت ورته ورکوم امریکای نه راغله چې دې خوشاله شي. البته مقصد نه چې خدای خوشاله شي، نه تعلق ساتل وي. څه شي؟ تعلق ساتل وي. نو ښه کار دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اتحاد تحابو یو بل ته ګفټونه ورکوي چې محبت مو بل سره پیدا کیږي. زه محبت بس پیدا کیږي په ګفټو باندې. چا دې $1 وی، چا دې $2 دی. $1 اگر $2 وي نو چې یو بل ته ګفټ ورکړي د دې ماشومان یو بل سره چې دا تعلق وي، دا وړ ماشومان نه، نو یو بل خو وي. هغه وای دا ماته ګفټ کړل دی، او دا ماته ګفټ کړل دی، نو په دې باندې خوشاله شي. صحیح. نو تحابو صحیح. اوس هر څه هبه ده، نو چې چاته دې هبه وکړه، دا مسله شرعي، چاته چې دې هبه وکړه نو دې واپس مطالبه کول اخلاقی اعتبار سره ډېر ګنده کار دی. سړی په حق کوي، خلک ورپسې به مسخرې کوي. دا وایي دوست ورکړی شي بیا واپس غواړي. البته که واپس غواړي نو د هغې لپاره دوه طریقې دي. یا خو چې چاته هبه کړې ده چې هغې په خپله رضامندۍ واپس درکوي، چې هغې څه کوي؟ پر خپله رضا واپس درکوي. او دویمه ده چې کوټ افلا ته لاړ شي او د هغې لپاره سوټ وکړي. کوټ افلا ته لاړ شي سیول سوټ به کړي هغې لپاره. دا هبه هر څه صدقه ده، هغه واپس کول شي. خو خدای په حواله ورکړی چا نه به واپس غواړي. چې کوم بنده ترې ورکړی ده هغه سره خو تعلق نشته، تر چا په نامه ورکړی ده؟ د الله په نامه. نو بیا خدای نه غواړي چې کله درکوي در به کړي. او هر چې هدیه ده، هر چې هدیه ده نو دا په باهمي رضامندۍ باندې واپس کیږي. تاسو باندې په باهمي رضامندۍ باندې دیکھیں لا سوٹ ته ضرورت نشته. دیکھیں محکمې ته ضرورت بس. عموما څوک نه داسې هر څه چې ورکړي څوک غواړي نه. دا ډېر کنیک سړی چې داسې بیا شی غواړي. او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام یو حدیث کې العائد فی هبته کالکلب العائد فی قیئه. یو سړی چې خپل هبه یا هدیه واپس غواړي دا داسې دی لکه سپی چې قی وکړي او بیا یې سټي. څومره ګنده کار دی. لکه سپی چې قی وکړي او بیا یې وسټي، ګنده کار دی. یعنی معنا دا چې اخلاقي طور دا ډېر ګنده کار دی بیا دا شی غوښتل. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ حدیث داسې اپلای کړی دی چې قی واپس سټل خو حرام دي، ځکه دا پلیتی ده. قی کې کوم ګند راوځي دا څه شی او پلیتی ده چې ګنده شی راووته واپس خورل جایز دي حرام دي. نو هغه وایي دا مطالبه هی حرامه ده، او وایي دا مطالبه هی حرامه ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کالرجل العائد نه دی ویلي په شان د هغه سړي چې قی وکړي او بیا واپس سټي، بلکې ویلي کالکلب العائد په شان د سپي چې قی وکړي او بیا یې سټي. سپي باندې قانون نه اپلای کیږي چې ورته وایي دا سپي لپاره حلال دي که حرام دي. سپي چې دا کار کوي دا حلال دي که حرام دي، هغه باندې حلال حرام دا غي اپلیکیشن نه کیږي. امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا اخلاقی خباثت الله تعالی کوي. پیغمبر اسلام څخه اخلاقی خباثت چې دا اخلاقی تو ډېر ګنده کار دی. ووهبنا له اسحاق مونږه هبکدت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن هدینا دې ټول ته مونږه هدایت ورکړو. ونوحا هدینا من قبل انو علیہ السلام ته مو هدایت ورکړو مخکې دی. ومن ذریته دا اولاد د نوح علیہ السلام نا یا دا اولاد د ابراہیم نا داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون وکذالک نجزی المحسنین اتارنگ منگا بدور کونی ککارانو نا و زکریا یحییٰ عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین دا طول دنیکان خلقنا و اسماعیل او الیسا و یونس و لوتا او لوط. نوس ومن ذريته الآية ولا غير. وهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. فإنه كده غلط أو ده أولاد دنا ده جاد أولاد
نو یا په معنا دا چې نوح علیہ السلام د اولاد ده، نو دا ټول پیغمبران د نوح علیہ السلام اولاد کی دي، ټول پیغمبران سری د نوح علیہ السلام اولاد کی دي. اکه د من ذریته معنا دای چې د اولاد د ابراهیم نه علیہ الصلوۃ والسلام، نو بیا دوه کسان د اولاد نه دي، یو یونس علیہ الصلوۃ والسلام دولت چې یونس علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کې نه دي، او بل لوط علیہ السلام چې د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ډایرکټ اولاد نه دي، بلکې د ابراهیم علیہ السلام وراره دي. خیر هغه کې بیا هم ویل چې وراره اولاد وي، وراره سي اولاد وي، خو بس یو کس پاتې کی یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې دې به اولاد نه دي. ومن آبائهم وذریاتهم د پلارانو دوی د اولاد دوی و اخوانهم درونو دوی نه وجتبینا مونږ دوی غوړه کړی او هدینا هدایت مور کړو دوی لا الی صراط مستقیم لار برابر تا ذالک هدى الله دغه دین هدایت د الله دی یادی به من یشاء هدایت ورکړي دی باندې الله تعالی هغه چاته چې وې غواړي من عبادی د بندگانو پرونه ولو اشرکو اګه چې دې خلکو شرک کړي الله تعالی وې دا دومره لوی خلکو خو که یو ظلم شرک کړو نو یو ځل شرک دا ټول عبادت ختم کی، یو ځل شرک دا ټول لکه څنګه چې بینکرپسی فایل کی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب والحکم، حکم معنا سیاسی فهم، حکم معنا سیاسی فهم، والنبوت النبوت فیکفر بها هؤلاء کہ انکار کوي د دینا هؤلاء دا مکه والا پیغمبر اسلام ته الله تعالی وایي چې کله دینه د مکه والا انکار کوي سو مکه والا فقد وکلنا نو تاکی سره مونږ تفویض کړی دې سپارلې مونږ بیا دا نظریه قومن قوم تا لیسو بها بکافرین چې نه دیغه په دې باندې انکار کوونکی. نو اوس مکه والا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل کزن سو سوچو خپل کزن زیو د قوم خلکو تربوران سو تربوران او صلی الله تعالی وای ک دوی انکار کوي ستاره دی دین منلو نه ما ستاره دین د ذمہ داری داس خلکو ته سپارل چې هغه ته انکار کوونکي نه دي او هغه خلکو ته الله تعالی قوم وای، هغه خلکو ته الله تعالی قوم وای. حالانکه پاغی کې د فارس سلمان شاملو، د فارس سلمان شاملو صحیح، د یهودو د طبقه نه کعب ابن اشرف پکې شاملو، او کعب ابن اشرف نه کعب الاحبار، د یهودو نه کعب الاحبار پکې شاملو، او بلا ډېر غیر عرب خلق پکې شاملو چې هغه عربان نو، او دغه ټولو ته په شریکه الله تعالی قوم وي، څه ورته قوم ورته وي. دیو جنا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه هغه ډېر عجیبه خبره لیکلې ده چې د قومیت درې تصورات دي، قومیت درې تصورات دي. نمبر اول هغه قوم چې په خوني رشتہ باندې په څه باندې په خوني رشتہ لکه پښتانه دا ټول یو قوم دي، دا ټول څه دي لکه خوني رشتہ ده خو چا نږدې لري چا لري ده. نمبر دویم د قوم تصور په جغرافیایي بنیادونو پس منطقوي نه ریاستي، لکه افغانستان کې اوسېدونکي ټول خلک افغان ګڼل شي، څه شي ګڼل شي افغان ګڼل شي، چاہے هغه تاجک دی که ازبک دی که هزاره دی که پښتانه دی که څه دی که څه دي ټول ته څه ویلی شي نه افغان نیشن وایي ورته، څه وایي ورته افغان نیشن. دا په څه بنیاد باندې؟ ها په ایڈمنسټریټیو باونډریز باندې د سټیټ په انتظامی حدودو. او دریم د یوې نظریې حاملین دا یو قوم ګڼل شي، د یوې نظریې حامل خلک لکه ټول دنیا مسلمانان نظریه سره اسلام، نو دا ټول په دینی قومیت باندې یو قوم دی. د صحابو ته الله تعالی په دې اساس باندې یو قوم فقط وکلنا بها قوما
مونږه موکل کړی دی باندې یو قوم لیسو بیا بکافرین چې هغه د دې نظریې نه انکار کوونکي نه دي. نو دې ته قوم یې د سبب بنیاد د نظریې په اساس. اولئک الذین دعا کسان دي. اوس دا اولئک اشاره ده یا د پیغمبرانو دی گروپ ته یا د قوم ته چې الله تعالی ذکر کوي. د پیغمبرانو گروپ چې کوم لست الله تعالی ورکو او یا دا قوم چې کوم الله تعالی فقد وکلنا بها قوما مونږه موکل کړی دی باندې یو قوم لیسو بیا بکافرین چې هغه دې نه انکار کوونکي نه دي. اوس الله تعالی دې دواړو ته اشاره کوي چې اولئک الذین دعا کسان دي، یعنی دا پیغمبرانو کوم لیست نه درکو. هدى الله هداهم الله هدى الله هداهم الله چې گایډنس ورکړي دوی ته الله تعالی د الله تعالی هدایت یافته کړی دي. فبهداه مقتدی پس په هدایت د دوی باندې اقتدی فالو کوي. فبهداه مقتدی په هدایت د دوی باندې فالو کوي. دا کله چې لست د پیغمبرانو ته مراد شي. وزين اولئک الذین دغقوم فقد وکلنا بها قوم وهم الصحابه. اولئک الذین دا صحابه قوم دیا کسان له هد الله هداهم الله چې الله تعالی ورته هدایت ورکړي دي. نو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین they were guided people by Allah subhanahu wa ta'ala. دا هدایت افتگانو چا ورته هدایت ورکړو؟ الله تعالی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم اصحابي واصحابي فاذا رايتم الذين يسبون فقولوا لعنه الله على شركم. پیغمبر علیه السلام وایي خدای زمون منتخب کړم ما د پاره زما صحابه منتخب کړل. خدای زمون ان الله اختارني واختار لي اصحابي ما د پاره زما صحابه منتخب کړل. فجعلهم اصحابي واصحابي سي زما مرګري وګرځول. اکثر صحابه زما مرګري دي. اب بعضی رضوی زما خسران دي او زما زومان دي. بعضی میں خسران دي بعضی میں زمان دي. ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما they were father in laws of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او عثمان او علی they were son in laws of رسول. فجعلهم اصحابي واصحابي. نو پدې اصحابي کې there is a specific indication to these four. فجعلهم اصحابي واصحابي. صهر mean in-laws. الله سبحانه وتعالى دوی زما in-laws وګرځول. دوه مې پکې father in-laws دي او دوه مې پکې son in-laws دي. فاذا رايتم الذين يسبونهم کدا سے کسان موکته چې زما صحابو پسې بد خبرې کوي فقولوا لعنه الله على شركم ورته د خدای لعنت دي پناکار کس کې تاسو بمیوس کی تاسو کې کم ناکاره دي. نو چې کمپیریزن وکي د دغه سړي چې صحابو پسې خبره کوي او د صحابي نو ناکاره بسو کی سرټنلی بدغه سړي چې کوم خبره کوي. مونږ دا ویل شو چې د موجوده زمانه یو خبيث چې هغه د عمر خلاف بد خبره کوي، د ابوبکر خلاف بد خبره کوي، د عثمان یا علي خلاف بد خبره کوي، د معاویه ابو سفیان خلاف بد خبره کوي رضوان الله علیهم اجمعین. نو موږ بس وایو چې دا د موجوده زمانه دا مفکر چې دی دا د معاویه نه خسرې دی. Can we say that Mufakkir of nowadays can be a better person than Muawiyah or even Abu Sufyan or even a very, very, very small Sahabi of Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. How we can say that? صحیح. نو دې وجه پیغمبر علیہ السلام وی فقولوا لعنت الله علی شرکم. دا وای چې لعنت د الله تعالی دی په هغه بنده چې تاسو کې د صحابو کې کم ناکاره دي. نو الټیمیټ ریزلټ پسې the ultimate and final result will be that the guy concerned, he is the sharruna or the sharrunas, not a sahabi of Rasulullah. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. قل تورت اوایا لا اسألکم علی اجرا زنغوانم تاسو نه دی باندې اجرا مزدوری. لا اسألکم علی اجرا ما بل جمعه کې بل خطبه کې دا ذکر وکړو چې دعوت د پیغمبر طریقه باندې پکار دی. دعوت څنګه پکار دی؟ دعوت must be in the way of a messenger. او هغه کې څه conditions دي؟ هغه کې څه conditions دي؟ نمبر اول چې اجرت باندې غواړي الله تسأل الاجرة على الدعوه. چې د دین خبره کوي چې هغه باندې پیسې نه غواړي. موږ دا مفت قرآن تقسیم اوس نه راځي ولا؟ Yes. We are teaching Quran and Sunnah and Fiqh and all these things for free and nobody is coming. If we will ask for money, if we will charge you for every hour $20 per person, ya subhanallah, so they will run away. So there should be no ujra. That's the way of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2,
full sincerity and nasiha. When you are teaching deen or you are calling someone towards deen or deeni knowledge, so you must do the same with full sincerity from the bottom of your heart. This is what the ikhlas. Number 3, narmi or khush uslubi. The way you are calling people or you are addressing them, that should be a kind and soft way. Number 4, tartibul aham fal aham. Tartib, you must go stepwise. First of all, you should call them towards Aqidah, to make their iman. Then, later on, Salat. Then, after that, so and so on. Number 5, Fakhpala bakhalko te approach ke. In da'wah, you should approach people yourself. You should approach them, please, come to the masjid. Number 6, النفير والخروج فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. You have to leave your family for time being, to go out for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, either to convince people to come for salat, to come for dars, to come for lecture or something like that. Number 7, tarbiyatgah wala pakarda. There must be a center, otherwise you will be confused. There must be a center and you must be in touch with one sheikh, otherwise you will be confused, because everybody has his own approach, and the way he is approaching, so you will be saying, oh, Sheikh Qazi was saying this, and Sheikh so and so he was saying this, and Sheikh so and so. You cannot establish your zahn regarding deen. Never, ever. You will be confused regarding deen. Tarbiyatgah. Or number 8, the ta'lim tariqa zubani, to convey the message or to convey the dawah or the education, that must be oral and verbal. Nobody will go on internet, Islam.com. Islam.com will never work. Even though people don't have time to study book. You know what I am saying? Zubani muzakara. Or Zubani muzakara, dekhi three is aham. It has 3 pillars. Number 1, phase sohbat. Phase sohbat. You must have sohbat and companionship with Sheikh. And number 2, Zubani talim, orally and verbally. And number 3, muzakaratul ahkam wal masail. Muzakara al-ahkam wal masail. When you are sitting together, so you must talk about the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alameen wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Lam rabbana hamna bil Qur'an zimna ma zakarna min al-Qur'an ma nasina wa 'allimna ma ja'alna wa sunnata tilawati wa ana lil wa ana nahar fallahu khairun hafiz. Allah